هغه دعا چې د مسلمان ورور ټول واړه ګناهونه پې معاف کیږي، ولو که دا ګناهونه واړه د سمندر د زګونو په مقدار باندې هم وي. هغه کوم عمل دی، کومه دعا ده، هغه سل ځلې دا ویل کول پکار دي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. دا چې د سل ځلې د ورځې ویله، حدیث کې راغلی حطت خطایاه، د دې انسان ګناهونه به معاف شي. وان كانت مثل زبد البحر، اگر که د بحر د دریاب د زګونو په مقدار باندې وي، نو دا سل ځلې ویل کول پکار دي. سبحان الله وبحمده. د دې یوه بله فایده هم د هغه هم ذکر کو. سل ځلې چې دا چا سحر ویله او سل ځلې ماښام یا د شپې ویله، نو قیامت په ورځ به دا انسان چې د قبر نه راپاڅېږي، وی د 14مې شپې د سپوږمۍ په شانې به د ده مخ پړق وایي، او د ده نه به د ډېر سپین او د ښکلي او د رڼا او د چمک دار مخ والا انسان بل څوک نه وي مګر هغه څوک چې دا ذکر د دې نه ډېر ویلی. نو حدیث نه فایده دا هم شوه چې د سلو نه زیات څونه ویلی شي، نو لا هم فایده ده. خو که سل پیرې د سهار او ماښام ویله، دوه عظیمې فایدې. یوه دا ده چې ستا واړه ګناهونه د بحر د زګونو په مقدار وي، هغه معاف کېدل. دویم د قیامت په ورځ چې د قبر نه پاڅېږي، د 14مې شپې سپوږمۍ په شانې نوراني چیرې به وي، ته به راپاڅېږي